د خوشحالۍ د زیري سره ستاسو درانه خدمت حاضر شوی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. حنیفي صاحب محترم را سره دی. الله الرحمن الرحیم. فتح د خیر. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عليكم لحافظين ربي والاسلام دين. نن یې د تکمیل ورځ وه ستایلي ګرځي او هغه ځوان ورته ولاړ دی. نو اوس د ډوډۍ تیارېږي. جان چې زه د مینهواله یم او د پروګرام یو څه غټ کولی د خلک به نور هم ستا تېرېدلی صدقه جاریه وګرځوي. په هر کې دوستانو د پروګرام ته هر وخت انتظار یې چې رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو نن یو بل د خوشحالۍ د زیري سره ستاسو درانه خدمت حاضر شوی یم. هغه هم یو داسې زیری چې پس له 80 کلونو څخه د کندهار ښار په دامان ولسوالۍ کې یو د الله پاک کور یا مسجد رغول شوی دی. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په یو داسې پروګرام کې زه ګډون کوم چې د الله پاک کور جوړ شوی او افتتاح کیږي. نو د جمعې ورځ ده، د کندهار ښار دی. نو دلته د ځینو ملګرو او دوستانو په غوښتنه رالم، دا مسجد نوی جوړ شوی و. نو تقریبا دغه اوله افتتاح بیا د نن ورځې د لمانځه څخه وشي. نو د دې به شاوخوا وګرځېږو، دغه مسجد به زه در باندې ووینم او د کوم چا په مالي لګښت چې جوړ شوی دی، یو د کندهار ښار یو اوسېدونکی دی، د هغه په مالي لګښت دا مسجد جوړ شوی دی. نو نن به د خیره سره د دې یو ولاګ درته جوړ کړم، دا مسجد به در باندې ووینم، هغه د دې د ډوډۍ مراسم به در باندې ووینم، دا شاوخوا کلی به در باندې ووینم. تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. د مسجد د ابتدا کېدو مراسم شروع دي ماشاءالله. او حنیفي صاحب محترم خو به نو تاسو پېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بس الله پاک دې دې ته اجرونه او ثوابونه ورکړي او خدای پاک دې د خیر دغه زه چې دی به شواسي ټوله به کښېني بالا به مخکې شواسي درو. نو دغه دا کلی دی، د ماشومانو شان یې ټول راغوښتي دي. نو د ډوډۍ مراسم سته انشاءالله. او دغه د مسجد عمومي دروازه ده د خیره سره. ماشاءالله د رنګ انتخاب خو یې ډېر ښایسته کړی دی. نو راځئ وربسو دننه، راځه د خیر دننه به زه تاسو ته دا مسجد ښکاره کړم. نو څوکه څوکه د مراسم شروع کیږي. اللهم افتح لي ابواب رحمتک. ماشاءالله ماشاءالله په یو داسې لرې ساحه کې او یو دونه ښایسته مسجد، څونه خوندور. نو دا شاوخوا د مسجد احاطه ده، هغه یې د اودسو ځایونه دي او وایي خواته یې اطاق یې جوړ کړی دی، د دا کلي ماشومان به درسونه پکښې وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله څونه ښایسته. څونه خوندور ماشاءالله.
څونه ښایسته ډیزاین څونه نو دا خو تاسو ته معلومیږي چې محراب یې دی او دا ټوله مسجد دی او دا مسجد چې رغول سوی دی هسک ساختماني شرکت لخوا یې د انجینري چارې دی پر مخ وړي دي انجینر حافظ د خوا څخه بیا به انشاءالله وروسته در باندې ووینم نو دغه مسجد دی نو د برق سیسټم دا شیان ټول فعاله دي او ښایسته ګمبد الله ربي والإسلام ديني او دا مخامخ ځای د سبقانو دپاره دی دغه حجره ښه السلام علیکم صاحب ستړي مه سئ څنګه یاست په خیر یاست نو دغه ځای کې به هغه کوچنیانو چې کوم درسونه دي هغه هم د مسجد چې جوړ کړی دی د هغه د خوا څخه به دوی ته درسونه ویل کېږي او دغه مکمل د مسجد احاطه ده ښایسته ماربل یې پکښې کار کړی دی دغه سپینه ډبر او دې خوا ته السلام علیکم ستړي مه سئ حاجي صاحب او دغه د څو ځایونه دي ښایسته تشنابونه منظم شاور نو بس ماشاءالله تر دې خو نو بس خوندور مسجد نه جوړیږي کمل سپینه ډبره یې کار کړې ده نو ډېر صفا ماشاءالله دا اوبو کې ښایسته هیلۍ ګرځي او دغه ځوان ورته ولاړ دي دا ستا دي ښایسته کلیوال ماحول دی محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا دي ماشاءالله خلک ټوله سره راشوه سو مسجد نو اوس به انشاءالله د ډوډۍ ترتیبات شروع کېږي د ماشومانو ورته انتظار دي نو او دا د ماشاءالله ډوډۍ مراسم شروع سو ختم وسو دعاوې وسوې نو اوس د ډوډۍ تیارېږي او ماشاءالله بس دا د ډوډۍ روانه ده دننه به مسجد ته ورسم من هو
أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي. استاذ ماشاءالله هغه مراسم خو تاسو ولیدله ټوله چې اخري دا د ډوډۍ ماشاءالله راورسېده ډوډۍ، نو ډېره ښایسته ډوډۍ یې ماشاءالله برابره کړې ده. نو زه بیا خوند وګورم، د چیش خوند وګورم، شیان خو ماشاءالله ډېر دي. دا د کورنۍ ډوډۍ هم ورسره شته. نو اوله پلا به د دې غوښې خوند به وګورو، خو د کامرمین په اجازه. ومقتدي بنبي. یا ماشاءالله بیخي خوندور ډېر ښه ډېره ښایسته خوند کوي دا شنه صدرۍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ماشاءالله جزاک الله. ماشاءالله د نن په پروګرام کې
حنفي صاحب محترم را سره دی، نو که څه هم حنفي صاحب محترم د صفات محتاجه نه دی، نو ټوله کندهار خصوصا بیا زه ډېر مینهوال یم، انشاءالله یو څو مختصرې ښایستې خبرې ځینې واورو. نو حنفي صاحب کیمره ستا په خدمت کې ده، خدای دې راوړي. خیر اوسې، خوشحاله څنګه اوسې. په خیر رسېدلي یاست؟ خوشحاله اوسې، کامیاب اوسې. زما نوم بشیر احمد دی، الحنفي تخلص کومه. موږ لکه څنګه چې تاسو ویل د لوی کندهار یو الحمدلله. خوشحاله اوسئ. نن د پروګرام ته راغلي یو د مسجد افتتاح د مسجد المصطفى صلی الله علیه وسلم. نو دا مسجد تقریبا د نن څخه 2 کاله مخکې ښاغلي حاجي بنیامین توخي صاحب افتتاح کړي. نو نن یې د تکمیل ورځ وه او مخکې دلته کوچنی مسجد و، هغه شهید سو. بیا دغه په ځای کې دغه مسجد جوړ سو چې تاسو ولیدئ دلته. او ماشاءالله وملیدله چې د افتتاح په ورځ باندې ماشاءالله ډېر زیات دوستان راغلي وو، تر 200 پورې شاوخوا دوستان وو. او د باندې ساحه خو هم تاسو ولیدله چې ماشاءالله ډېر الحمدلله په ښه سټنډرډ او معیار باندې جوړ سو. الله جل جلاله دې ته اجرونه ورکړي. خدای پاک دې د ده د اولادو، د بچیانو، د ده د والد صاحب دپاره، د ده د مور پلار د جڼۍ دپاره صدقه جاریه وګرځوي. او الله دې د دې د مرګ وروسته هم چې په دې مسجد کې څوک عبادت کوي، طاعتونه کوي او د مسجد کې یو ادنه خدمت هم کوي، د هغو او د دې دپاره صدقه جاریه وګرځي. او الله جل جلاله دې توفیق ورکړي د ولس ته، ساحې خلکو ته، د محلي خلکو ته چې هغه دا وروزي ویې ساتي او د قرآن کریم تلاوت پکښې وکړي، بچیان دلته تعلیم ورته ورکړي او عبادت پکښې وکړي په ښه شکل سره. نو یوازې نه دا چې ښاغلي بنیامین توخي صاحب د ده ملګري، د دوی خپلوان حاجي صاحب دی، حاجي صاحب محمد اشرف صاحب دی، دې کې ډېر خواري کښلی دی، عزت الله جان دی شاته چې ناست دی. الله تعالی دې ته اجرونه ورکړي. نو خدای پاک تاسو توفیق درکړي. توخي صاحب ډېر مننه، خیر اوسئ. الله دې ستاسو دپاره ثواب کړي او اجر عظیم دې کړي. الله جل جلاله دې توفیق درکړي د نور داسې صدقې جاریه کامیابه او خوشحاله او سرلوړي اوسئ. څه چې شرعي حاجتونه تاسو په زړه کې لرئ، الله دې درته ورسوي. الله جل جلاله ونو الله دې عزت درکړي، خوشحاله اوسئ. حسن الله جان چې د زه مینهوال یم، حسن الله جان چې زه د مینهوال یم، هلته د بهر کې دوستان د ده پروګرام ته هر وخت انتظار یې چې دی یو شی دی یو څه چې څه کوي د کندهاریانو په اصطلاح د پروګرام یو څه غټ کولی د خلک به نور هم ستا تېرېدلی، خو د ده پروګرام ته ټوله دوستان هر وخت چمتو آماده یي، ښایسته پروګرامونه جوړوي. حنفي صاحب څه، حافظ صاحب څه چې نن راغلي واست. تقریبا نن دوستان شاید چې د 200 ډېر دوستان د الله ته وه چې راغلي وای مسجد افتتاح سو. دا مسجد د خدای کور دی، دا نه زما دی، نه د نفیس صاحب دی، نه د سلمه، د ټولو دوستانو د خدای یو کې دې ټوله وساتي. ټوله ملګري چې زما سره په خدمت کې په کار کې را سره دغه وه، الله یې ټول ته عوضونه ورکړي. او الحمدلله خدای دې بیا ما ته هم او زما ملګرو ته دغه وخت ورکړي بل ځای جوړ کړو، بل مسجد جوړ کړو، بل جومات جوړ کړو. دا زما خپله په ژوند کې خواهش و چې زه خپله یو دانه خپل ځان ته جوړ کړم. آینده کې به انشاءالله نور هم جوړېږي. بس الله یې تاسو ته بیا هم عوضونه درکړي. حافظ صاحب ښایسته قرات یې وختي هم وکړئ او اوس دوامه پلای بیا دی قرات وکړي. بس الله دې عوضونه وکړي. حاجي صاحب بنیامین د طرفه دا مسجد جوړ شوی دی د شخصي لګښت باندې. حنفي صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته یې وخت راکوي. واقعا هم زه د ده ځینې پروګرامونه تعقیبوم، خو داسې دا زموږ خپل د سوشل میډیا خلک دی زیات وخت نه ورسره، هر یو کوشش کوي چې خپل کانټینټ جوړ کړي. یو دعا به وکړو انشاءالله. او پروګرام خو نو ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام و، ډوډۍ تاسو ولیدله او د حافظ صاحب محترم تلاوت خو ډېر زیات خوند راکوي. نو یو دعا به وکړو، نو بالا به پروګرام پر دې ځای پای ته ورسو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.